بسم الله الرحمن الرحیم. درود و مهر خدمت تمامی شما بزرگواران، هموطنان عزیز و مهربانم. امیدوار هستم جور و صحتمند سرحال باشین. هر کجای این کره خاکی که هستین لبخند بر لب داشته باشین. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه عید با قهرمانان از رسانه ملی اسپورت، رسانه ورزشی مردم افغانستان. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت قرار داریم و عیدتان مبارک. سلام به خودتان، ان شاء الله که عید قشنگ را آغاز کرده باشید. ډیر زیات مننه، اختر ډیر مبارک. خدای دې روزه همداشان عبادت تراویح د الله په دربار قبول او منظور شه. بخیر و عزت. خبر دا وی چې زه هم د لیدونکو سره د اختر مبارکي وکم او اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که په خپل وطن کې وینه. خدای دې وکړي چې یو خوشحاله نیکمرغه او خوشبخته اختر مو پیل کړی وي. اختر الله تعالی نه سره ستاسې خپل رسنۍ، ستاسې خپل تلویزیون ملي سپورټ څخه را سره لیدونکي یاستئ او په دې هیله یم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، ځکه اتلانو سره اختر دی او په اتلانو سره چې کله اختر وي نو بیا جالبې صحنې او شیبې هم په دغه خپرونه کې له ځانه سره لرو. دقیقاً امیدوار هستم که تا عیدتان هم خوش گذشته باشه. انشالله که روزای با برکت را و روزای خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. در برنامه امروزی ما و عبدالقهار نادرزی که همراه من است، ما تنها نیستیم بلکه در استودیو ما میزبان قهرمانان که هستیم که به خاطر افغانستان عزیز همیشه رخریزی کردن، پرچم افغانستان را در میادین مختلف ورزشی اینا بلند نگه داشتن، به اهتزاز در آوردن. اونا را به خود داریم، بوکسرها را داریم. بوکسرها څنګه چل دی؟ یو پایټ ماته نه کوو چې دغې نه مخکې چې دغه را زورم سرتون نمیرسه. اسی باباسي زموږ ګران افکار خپل ورزشکار دی او د بوکس په برخه کې کافی تجربه او اکسپیرینس هم لري. خوش میکنم. بخیر باشین. خب ما خودت خی می نشینیم ان شاء الله تصویر ایزار هم داشته باشیم. و عزیزای دل، ما در برنامه قهرمانان را داریم که اینا رقابت‌های خوب را در میادین مختلف در چارزیلیای بوکس انجام داده و همچنان اینا را داریم. با اینا هم کلام میشیم. زکریا جان زمانی و همچنان مدثر جان، همایون جوشوای افغانستان، همایون علی خیل و همچنان مهراب جان را به خود دارم که قهرمانان بوکس هستند. سلام بر شما و خسته نباشین. عیدتان تبریک. سلام عرض ادب خدمت شما آسیب جان قهرمانی، دعات عبادتان قبول حق باشه. عید سعید فطره به شما آسیب جان و نادرسای صاحب و قهرمانان ما تبریک گفته. این عید سعید فطره به تمام کافه مسلمین جهان تبریک و خصوصا ملت میور افغانستان. دیگه دعات عبادتان قبول حق باشه. بخیر و عزت باشن. سلامت باشن. ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره مل یاستئ. اختر الله تعالی نو سره بېشکه چې د سکوهانې په برخه کې موږ ځانګړې څهرې او اتلان په زیاته کچه په افغانستان کې له ځانه سره لرو. خوشبختانه محمد زکریا زمانی را سره هم په خپرونه کې دی، د هم را سره شتون لري. زمانی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. اختر مو ډېر مبارک شه. تشکر بسیار زیاد نادر صاحب عزیز. سلام خدمت شما، خدمت الاسیب قند، خدمت قهرمانان تیم ملی کشور همایون جان، مهراب جان و مدثر جان و یک سلام خاص خدمت تمام بینندگان عزیز ما. عید سعید فطره به شما، به دوستای ما و به تمام هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. بخیر باشین. به شما همچنان. خیلی خوشحالم. بخیر باشین. ډیر مننه. مدثر نایب خیل صاحب، حتما د پرنګ کې د بوکس وهنې ډیر حریفان خپل مقابل لوبغاړي مات کړي وي او په اختر کې به موږ ګورو چې د روژې څنګه تېره کړې. تا ته هم ښه راغلاست ورکړلی او په خیر راغلی. ستړي مشې خپرونې ته. ما هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما باسی صاحب. علیکم سلام. خدمت همکارتان، خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی. عید سعید فطره به تمام هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. بخیر و عزت باشه. من خیلی خوشحال هستم که شما را دارم. واقعا در جمع ورزشکارا باشی یک قسم نیرو میگیری، انرژی میگیری. سایه از یام خدا کنه سر ما بفته که ما هم قهرمان شویم، بخیر مدال داشته باشیم. د کومه برخه کې؟ د نان خوردن. خدا ورزش نمیتونیم. روژه تېره شوې ده، فکر کوم په روژه کې د ښه خوراکونه کړي دي. دق شدیم، پشت غذا زیاد دق شدیم. انشالله در روز عید نوش جان میکنیم زیاد. بخیر باشین. خب بیاین از قهرمانا باید سوالات داشته باشیم. اما اینجان در روزه عید هم تمرین میکنن یا خیر؟ بله اسیب جان قند، ما خو در شروع بخیر سفر هم داریم. شاید تاریخ 3 سور یا 5 سور سفر ما در کشور ایران در شهر کش باشه بین کشورهای آسیایی دیگه. ما طبعا فعلا در قرنطینه هستیم. در روزای روز اول ایدام تمرین داشتیم صبح. بسیار خوب. بسیار خوب. من همین قهرمانا رو گفتم باشه، می روزای عید خودم با ورزش میتوقت یا نه، از خاطر پرسیدم دیگه. باز امور رقم تمرینایی که روزانه جریان داشتم می باشه، اما قسم تمرین میکنین یا خیر؟ نه خیر اسیب جان، چون سفر داریم تمرینای کم جدی می باشه. یعنی خب نورمال دیگه ورزشکار روز عید رخصتی داره و نمیشه تمرین کنه. خود چون ما سفر داریم، آمادگی به مسابقات داریم، روز عید از این خاطر تمرین داریم. اگر اسپارینگ کدام جایتان مصدوم شوین، باز کدام جای اگه افگار شوه، میمونان بیا پرسان بکنه چی شده همایونه. والا دیگه داره
این کارا را داره. مگم همو وسایل ایمنی که میپوشیم تو یکم از مجروحیت خطر کم میکنه. چی خطر کم میکنه. خیلی خوب خیلی خوب. یقینا بله خطرناک است مگم همین بوکسان. ډیر سخت دی ځکه د چهرې نه معلومیږي کله چې هغې بیا هغه رفتار د بوکسر ځینو مقابل لوبغاړي باندې په دغه شیبه کې د خدای دې ساته. ما قوری خودت که میبینم هیچ به بوکس ساخته نشده راستی داره. ولا که ریښتیا دویم زما داسې خوښېږي مې خو ولې خپله به سابقې لوبې کول بخاطر نادرزای سر صورت خدای قدر منظم میسازه جور میکنه. بوکسرها زیادترشان یا بینیش میده است یا دندانای خود از دست داده می باشد. پهلوانان گوشایش میده. آسیب غوږونه کوم ګورو دی بوکسینګ ډیر کړی دی فکر کوم ښه ډیر تمرین دی په دغه برخه کې کړی څه غوږونه نه دغسې ښکاري ځکه نه ما ګوشتوي زیات خوردیم درس یاد نداشتیم. خیر موږ خپل بس کې ټوکې ټکالې به هم کوو. را به شو مدثر نایب خیل صاحب ده. نایب خیل صاحب څنګه اختر دې څنګه پیل کړو ورځ دې څنګه شروع کړله په دغه اختر په ورځو کې چې طبعا د خپل ملګرو سره څوک په چکر ځي یا هم د فامیل سره پاتې کېږي تا څنګه خپله لومړنۍ ورځ پیل کړه؟ نادرزای صاحب قسمه که اموین جان گفت ما دیگه سفر در پیشی داریم دیگه همین روزهای عید خودم مصروف تمرینات خود هستیم که دیگه بتونیم یک دستاورد خوب به مردم خود به افغانستان رقم بزنیم. راته ښکاري په روژه کې د رژیم د ډېر زیات نیولې انرژي د بیخي صفر شوې ده سلو غږېږي ولې؟ که نه ته خبرو کې همدغسې سلو غږېږي اما کله چې فایډ مسابقې ته مخکېږي بیا د خپل مقابل له حریف آغاز از دیگه شروع کرده سر نان خوردن انشالله انرژی خواهد گرفت بعد. فکر کوي ته وایې چې په پروژه کې لږ څه رژیم نیولی و کم یې خوړلی به خاطر هم اسپارینګا زیاد شوه قرنطین باشه خیلی زیاد میشه. صحیح ده ډېر دا ښه خبره ده ښه خبره ده. خیلی خوب. به این که از ذکریا جان سوال داشته باشیم رقابت مهیج را رقابت نفسگیری را اینا همچنان اجرا کردن. بله که رقابت خوب بود در روسیه چند هفته پیش فکر کنم چند روز پیش بود یا چند هفته پیش دقیق یادم روزایش یادم نیست مقصد بود و رقابت های خوب را اجرا کردن در گذشته همچنان. از این بپرسیم یکم کم مهربانی بخیر باشه. با ذکریا جان در رابطه با این رقابت که بسیار سر صدا برپا کرده صفحات اجتماعی هم همچنان پیش از رقابت هم عکسای دست به دست میشد مردم کشور ما هموطنای ما در سراسر جهان که بودن حمایت خود اعلام کردن از خود چون فکر میکنم اندک ورزشکارای داریم که در رشته بوکس پروفشنال اینا رقابت میکنند و خودت یگانه کسی هستی که از شروع حکومت امارت اسلامی افغانستان من میبینم شما خودتان رقابت‌های خوب را خارج از کشور همچنان به نفع کشورتان انجام دادین. در رابطه با این رقابت اخیرت برای ما کم بگو. بالکل آسیب قند مسابقه ما به تاریخ 15 مارچ در شهر یکاترینبورگ کشور روسیه برگزار شده بود که حریف ما نفر سوم روسیه بود و نفر 63 جهان بود. 10 ریکارد برد بدون باخت داشت. قهرمانی آسیا را تجربه خود داشت. قهرمانی WBC اینترنشنال هم داشت. و یک بوکسر کامل بود. تمام یک بوکسر بود. پای راست بوکس میکرد. مسابقه ما 10 راند دوام کرد و متاسفانه که با تفاوت امتیاز با مسابقه را برش باختم. خب مسابقه خوب بود. مردم خیلی بیرون تشویق کردن به خاطر از اینکه فعلا دیگه مردم ما دسترسی داره به میدیا و به تکنولوژی و به کل چیز و میفهمن که کی به کدام سطح مسابقه میکنه. اگر چی به مسابقه رو باختم خب قلبا خودش به چارزولی رقابت فکر نکنم باخت باشه خودش یک برد است. خب بازم باختن خب باخته ان شاء الله که همیشه طلایی ببینیم پیشرفت خوب زحمت میکشیم ان شاء الله که می حمایتایی که مردم این دفعه کردن دیگه دفعه بخیر جبران شوه ان شاء الله. بله یقینا زمانی سه ګټل بایلل د لوبې برخه ده او بیا دغسې حالاتو کې چې کله تاسو خپل هیواد ته راځئ یا هلته په میدان کې استئ او لوبه ترسره کوئ خدای نخواسته کله بیا هم سیالي بیلی څومره د تشویق چې د مینوالو تاسو سره یې مینوال تاسو تشویقوي څومره مثبت اغېزه لري ستاسې په روحیه باندې په تاسې په لوبه باندې؟ نادرزای صاحب عزیز اینمی تشویقای مردم اینمی حمایتای مردم باعث از این شد که ما یک تصمیم نهایی گرفتم که ما یک مسابقه دیگر میکنم. اگر ما نتونم که مسابقه رو ببرم دیگه ما مسابقه نمیکنم. ما فقط با ترنری خود ادامه میدم و با اینکه برای دیگه بچه‌ها زمینه مساعد کنم مسابقه بکنن. بخاطر من ارتباطات خوب دارم. خاص بخاطر زمین بود که مردم ما زیاد حمایت کرد و ما پیش وجدان خود کم آمدم که باید من این مسابقه رو میبردم. از این خاطر در مسابقه بعدی نهایتا کوشش میکنیم ان شاء الله که یک جبران شه برای مردم ان شاء الله. خداوند آرام داشته باشیتان. مصدوم هم شده بودین فکر کنم. بله الله نصیب دندانای ما داشته بود دست ما کلکو ما داشته بود دیگه اوگار شده بود. این دندانا تا فعلا که قدر رقابت‌های خوب را انجام دادی دستاوردهای خوب را داری تا فعلا هم مصدوم شده بود یا بار اولش؟ نه الله نصیب دندان ما بود اصلا یک دانه مایده بود. باز ما یه پوش کرده بودم که دو دندان دیگه همون پوش باز سر مایده شد دیگه. بعد حالا ما باز دیگه جور کردیم یک
چند رو یک توانی شد. زکریا جان به نظر من قهرمانای بوکسی را در گردن میگیره به حساب دیگه که ما امی خطر امی ریسک قبول میکنه در آغاز رقابت. البته بی دندان شاید اگه بسیار عادی باشه. 11 نفر در سال 2024 از بین رفته در مسابقات بوکس. در هیچ مسابقات از بین نرفته. در ورزش‌های رزمی در MMA در هیچ رشته از بین نرفته. فقط در رشته بوکس یا در بوکس پروفشنال 11 نفر از بین رفته. دیگه ما از بین رفتن در گردن میگیریم. میخو دندان خیلی عادی است. خداوند حفظتان کنه، خداوند حفظتان کنه. انشالله که همیشه صحتمند باشین، بدون مظلومیت انشالله مدال کسب بکنین. این بسیار مرا خوش میاد. بعضی وقت در رقابت ها که من میرم به خاطر تشویق میرم یا از نزدیک میبینم، باز بعضی ها هستن که داخل رنگ میایه باز عریفش حاضر نمیشده باشه، باز مدال در گردنش مندازن، یک چک چک میکنه میگه برین بخیر. یعنی تب غواړي چې همدغه قهرمان شتلولی ترلاسه کړي بدون د لوبې کولو. دعای مادرش پشت سرش میباشه میگه بچه‌م لاد نخوره قهرمان جهان. والله به شک دی نوش جاد غیر پاری. شاید تنها در افغانستان مشارکتی بکنن. در یک اشاره من فکر نکنم که از افغانستان بریم تا کشور دیگه و برای ما مدال بدن که تو مسابقه رو بردی. فکر نکنم برای ما این کارو بکنن. در افغانستان تنها شادی باشه. افغانستان خواهش هر کار میشه. امیدوار هستم میاری تر شایم ان شاء الله. بله یقینا. کراشو مهراب عارفی صاحب کله چې فایټ لري لوبه لري او میدان ته ښکته شي او هغه وګوري چې لږ څه خطرناکه دی سیالي هغې سره کول لږ څه مشکله کېږي درته بیا کوم نمایشونه وړاندې کوي کومه ستراتیژۍ نه استفاده کوي تر څو هغه په شروع کې د خپل تاثیر لاندې راولي او هغه له تاسو څخه متاثره شي؟ نادرزای صاحب عزیز همین ورزش بوکس که باید زحمت بکشه، بی زحمت نمیشه که آدم داخل بوکس شوه یا تکنیک باشه صحیح تکنیک و قوت آدم میباشه مگم زحمت بکشه آدم پس باز میتونه داخل یک نتیجه سی داخل رنگ به دست بیاره. بدون زحمت هیچ چیز نمیشه که آدم صحیح یک تکنیک آدم راو میباشه میشه در جریان تمرینات اون تکنیک خود راو کنیم بعد داخل بوکس امور با مسابقه امور نمایش بدیم که همین واقعا است دیگه. بله مدثر جان قهرمان است، فعلا هم در وزن خود قهرمان است، در گذشته بوده و افتخارات بزرگ را کسب کرده. من خیلی دوست دارم که مدثر عزیز با زکریا جان و مانند زکریا جان دیگه قهرمانایی که داریم با همایون جان و بچه‌ای که در تیم بازی میکنه مهراب جان در چهارزولی خارج از کشور ببینیم ان شاءالله که رقابت‌های خوب را اجرا بکنن و کسایی که ارتباط داره مانند زکریا جان زمانی میتونن که مچ میکر خوب باشه، رقابت ها را برای جناب روبرا بکنه که اینا رقابت بکنه. افتخار ما هستن. مدثر جان از این برای ما بگو که در روزای عید تو وقت شده که کسبه خانه وام بوکسر بوده باشه، باز چالنجکان شده باشه، داخل خانه دستکش پوشیده باشی. تو میشه اگه اون دفعه؟ نه خیر اسی جان. خودت هم جایی که میری تو خانه میگی بعد بیا دستکشای تا بیار. نه اسی جان. ما شنیدم میگه ورزشکارای بوکس که جنگ میکنن در بیرو یا کدام گپ میشه باز میگه تو صبر کن من دستکشای خود بیارم خانه برم. یعنی نه غواړي چې هغه بدون دستکش یا مقابل لوبغاړی یا بلګری خود مشتاشن افغار میکنه دستکش هم افغار میکنه خب بازم هیچ چیزی میگیره. و مدثر جان از این برای ما بگو که در روزایی که رمضان بود تمریناتتون چطور میگذشت؟ روزایی که رمضان بود اسیب جان تمرینای ما ادامه داشت اما یک ساعت یک نیم ساعت دو ساعت پیش از افطار تمرین میکنیم تا وقت افطار. باز وقت افطار دیگه تمرین ما خاتمه پیدا میکنه. بسیار خوب. حتما خوب گرسنه میشدین دیگه. باز فکر کنم شما عادت دارین هر قدر ورزشکارا سرشان فشارم بیا از نگاه برنامه غذایی و برنامه فیزیکی سرزخم بزن. اما تو نیست؟ این ورزشکارایی که زیادتر در خانه می باشه. من یک سوال از جوشوا میکنم. امی کسایی که خصوصا زیبایی اندام برای ورزشکار باشه یا یک هیکل بسیار خوب داشته باشه ماشاءالله قهرمان سنگین وزن واس جوشوا جان باز در خانه زیادتر چیزایی که کار میشه که انتقال بکس باشه یا الماری باشه یا یک چیز دیگه گرنگتر باشه باز امور صدا میکنن زیاد در خانه و خالم سرت کار میکنه. والا اسیب جان قن شب روز دیدم بود دیگه قالینشویی بودم و قالینا را کلش سرما تا بالا کردم. خوب است ورزش به درد میخوره در خانه هم باز یگان. بله دقیقاً. فکر کنم که همایون جان برادرایش هم که هست قهرمان هستند در رشته‌های مختلف. بله یک برادرم مقیم در آلمان است در بخش فتنس قهرمان است. ماشاءالله باشه ماشاءالله خانواده ورزشی هستند زکریا جان همچنان مدثر جانم و مهراب جانم. خوش آرام باشین یک وقفه کوتاه میگیم رفت برگشت کوتاه دوباره برمیگردیم جای نرید با ما بمانید. اختر د خوشحالی و مینې او ورورولۍ ورځ ده. کوچنی اختر مو مبارک شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل ارسلانی یم د آزاد لوبو لوبغاړی. د دې کوچني اختر مبارکي وایم ټولو هیوادوالو ته. خدای دې وکړي چې یو ارامه او خوشحال اختر مو پیل کړی وي. طاعات و عباداتتان قبول و مقبول درگاه حق باشد. عید مبارک. سلامونه هیوادوالو. زه عبدالمالک د افغانستان ملي لوبغاړی د کوچني اختر ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. اختر له اتلانو سره د ملي سپورټ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. په دې هیله یم چې تر دې دمه له موږ سره مل پاتې سئ. د سوکوهنې د برخې بهترین اتلان او بهترینه څیرې راسره په خپرونه کې دي. اوس هم د خپرونې دې برخې کې رارسېدلو ګیم ته او په ګیم کې به وګورو چې الف او ب ګروپونه دوه ټیمونه جوړېږي. دوی نه به وګورو چې کومه ګروپ کومه لوبډله د ګیم په برخه کې اتلولي ترلاسه کوي یا بریا ترلاسه کوي. ځکه که دواړه وګورو ماشاءالله دواړه ټیمونه یا پهلوانان په سوکوهنې په برخه کې خو د پوره نوم او د چهره خاوندان. دقیق. می‌بینیم که در نشانزنی یا گیم دارت کس میتونن اجرای خوب داشته باشه، امتیازات بگیره یا خیر. بیایم مهمانا را به دو گروه تقسیم میکنیم که یک تیم از زکریا جان باشه و از این گروه هم جوشوا جان باشه. دو نفر انتخاب میکنیم با اتفاق هم. مهربانی یک گیم همراهشان اجرا می داشته باشیم. اول من میرم که تیم زکریا جان را اجرا بکنم. بفرمایید خودتون. مهربانی. باش من زکریا جان خودت اینی میسو بیا که من همین چیزا رو برات بیارم ان شاء الله. این خودتون نشانه بگی. من اینجا استاد می باشم که تو نه ان شاء الله که دور نیست. این خودت اگر زیاد بیا اینجا استاد شیم بیا. اینجا استاد شو. اگه اینجا استاد میشه. خیلی خوب برو. بیشک من دیگه شما میگید 3 دانه 3 دانه حق دارین. 18 خیلی خوب. اتلس دویم ونه لگیده. باش ما میگه بازی کنم شما ایسو بیاین. ما ببینم که ما میتونم یا نه. نه کینه رازه سی بزنم پازه بابا. غیر خدا چکینه دلته. خب من اینا رو میگیرم باش که تنظیم کنم. میره زکریا جان بفرما ببینیم که جوشوا چی میکنه. جوشوا جان بیا خواهی خودت. نیاز نیست که از دور برین، باید از زمین جد. خواهد زمین جد باید بزنم. دستایت میرسه. ماشاءالله. این قدت هم ماشاءالله بسیار بلند است. ما مجبوری رقمی سیل کنم. مک اگه مک وقلا. خیلی خوب. بیایی بلد شاید باشه. قدیم ماشاءالله جگده. خیلی خوب. خب حلقه خورد مقصد 10 امتیاز داره. خب حلقه کلان که از 20 امتیاز 5 امتیاز گرفته تا فعلا. بزنیم 10 امتیاز. 10 امتیاز. قوانین ماست که در برنامه اجرا کردیم ایجاد کردیم به خاطر اجرای گیم. نه شما امتیاز گرفتیم. غټ حلقه و دایره و. اما اینجا نه قدم که قصد به قدم مسابقه بوکس باشه. اسی بغار تر خیلی خوب. بیشک. خب تشکرم موین جان. بفرما که ما به جای خود بیاییم. امی شما به خاطر از اینکه همکارا گفتن که زیادتر باید همکارا قدر عزت شون، شما هم جوس نوش جان بکنن، میوه تازه بگیرن، میوه خشکام بگیرن که هر روز بازید نیست. بله. هر روز عید نیست که باز میوه باشه. خیلی سپاسگزار هستم از عزیزایی که تا عیدم با ما هستند. عیدتان شاد و سرشار از برکت باشه و امیدوار هستم که خوب گذشته باشه تا عیدم. بیاین یگان سوالای عیدی بکنیم. از عیدم خاطرات یادت هست نیست؟ از دوران طفولیت که خانه عزیزا میرفتی که میگفتی گندم بریان بتی یا پلو بتی، تخم جوشانده بتی، این رقم کارا رو انجام دادی یا خیر؟ ایدی هدفم ایدی است. والا راستی بقن اول خواهی که این برنده را اعلان کو کی برنده شد. گیم آقا ماندم تو برنده گیم ما را اول اعلان کو. ما که
به خاطر که اما اینجا طرف ما اشاره کرد که از این صرف نظر کو به خاطر که ما باختیم. نه البته ګټون کې غټه دایره چې هغه ته 2020 15 نمرې ان 10 نمرې لرلې هم انجان چې هغه یوازې یو ځل په دې بریلی شو یو ځل خو شارټ مکمل د هدف نه بیرون لاړی نه مو خدا سپیډ هغه رفتار د ښځې زیات دی خو دقت دې لږ څه کم و که لږ دقیق اوسېدلی کېدای شي یکم پخشی کردیم و دیگه ما دیگه تجربه نداشتیم شاید استاد تجربه پخشی کردی دیگه چی پخشی نابلدی کردم مثلا ذکری آجان در مکتبم خونده حالا راستی ما یک چند مسافر بودم در اروپا باز برای ما در کمپ بدیم چیزا می آوردن که دل ما را خوش کنه گمک دست ما راش میگشت دیگه به خاطر خاطری گفتی راستی من خاطر جگرخونی از این دارم که ما بسیار خرد بودم ذکری آجان قهرمان خاطره تا میمونیم ان شاء الله بعد از وقفه یک رفت و برگشت کوتاه داشته می باشیم و همیشه خدافیزی میکنیم با مدثر جان نایب خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان ان شاء الله عید خوش داشته باشین و همچنان میراب جان که در برنامه حضور پیدا کردن خیلی سپاسگزار شما هستم تشکر از حضورتان ان شاء الله عید خوش داشته باشین مهمانای دیگه هم در راه هستن که اونا آمدن ان شاء الله اونا میان داخل ست و از اینا خدافیزی گرفتیم رفت و برگشت کوتاه برمیگردیم اختر د زړونو نږدې کېدو نوم دی راځئ یو بل ته مینه ورکړو کوچنی اختر مو نیکمرغه بسم الله الرحمن الرحیم روید ابراهیمی هستم قهرمان تیم ملی افغانستان برای رسیدن عید سعید پر از صمیم قلب تمام مردم افغانستان تبریک میگم عید یعنی فرصت دوباره برای یافتن خودمان، برای خندیدن، برای بخشیدن و زندگی کردن. عید سعید فطر مبارک هموطن. عصمت عالم ما د افغانستان د ملي لوبغاړی ټولو هیوادوالو ته د روان کوچني اختر مبارکي وایم. اختر له اتلانو سره ملي سپورټ تلویزیون درنو لیدونکو په دې هیله یم چې تر دې دمه له موږ سره مل پاتې یاستئ او د اختر لومړنۍ ورځ مو په خوشحالۍ سره تر دې دمه رارسولې وي. زماني صاحب راش تا ته خاطره ده نه واورو ځکه چې وقفه هم واخیستله ستا خبرې قبل از اینکه روی زمانی صاحب بریم مهمانای دیگر هم خوش آمدید بگیم حکمت جان خودت هم خوش آمدید میگم به برنامه ایام شریف طاعت عباداتت قبول عید تبریک باشه اما تاثیرات رمضان مانده و عبدالله جان قیومی هم یکی از قهرمانای خوب ما است تازه نفس هست و به خودتون عید تبریک میگم خیلی خوش آمدین نردیتان خیلی خوش آمدین بخیر باشین بخیر علی هر سلامت باشین بیاین که گپای ذکری جانم بشنویم که 2 دفعه کلیف انگل رفتیم قربان نصیب قند نادرزای صاحب عزیز یک خاطره جالبم گفتم میشه خب بخاطر دیاد خودم نمیم قسمی که برای من قسم میشه ما امروز استاد موسی بیادر کلانم در بسیار خاطرکی روان بدیم به طرف ایدی ما در بین وفیده پیش استاد موسی خب استاد موسی ما رو ندیدم مثلا او پیش روان بودم ما پیش روان بودیم یار شاید ما یک 500 متر رو برده باشه یا چقدر خب مقصد یک نفر ما رو نجات داده و عالم که مرد فلوگر میرم هر کس می متر نجات داده قهرمان آوردگی از همون تصرف برای میگن و کلی تعجب کرده بوده که آدم چطور زنده بوده و حتی در مسجد به فاتحه من اعلان کرده بودن که پدر بچه دگروال صاحب از بین رفت غرق شد من خدا نجات داده تا بار زنده الله ساتله دغه شپه ورځ ده چې اوس موږ سره په ملي سپورټ په همه ما مسافر خاک هستیم الله فضل همه ما مسافر خاک هستیم تا نوبت ما نرسه رفتن نمیتونیم به نوبت آمدیم به نوبت میریم خداوند عمر طولانی نصیبت بکنه بیاین روی قیومی صاحب چطور هستی بخیر هستی هیچ چطور گذشت سلام خدمت شما باسی صاحب خدمت همکار شما و هموطنان عزیز ما من به نوبه خود عید سعید فطر به شما تبریک میگویم و انشالله که یک عید خوبی داشته باشیم زنده باشین رمضان به خوبی سپاری شد کمی دیگه ماشاءالله از چهره معلوم میشه که تاثیر نکرده نه بالکل تاثیر بنده روزای اخر بعد از 20 روز تاثیرات داشت پیش از او دیگه خوب بود رمضان بسیار خوب بسیار خوب اما از 20 روز قصدش گرفتی در روز عید ان شاء الله بله در روز عید دیگه
البته اگر سرحال می باشیم خوراک داشته باشیم، پیش از او هم تمرین می بود، هم نمیشد که چیزی بخوریم، روزه می بود و فعلا خوب است. سرحال ماشاءالله ان شاء الله همیشه متشاد و تر و تازه باشی. حکمت جان ته هم بیا هم خیر اخلاص سره کلی او درته وایو څنګه په لاره کې حفاظت نشي تر زمونږ سټوډیو چې رسیدې لومړی ورځ دې څنګه شروع کړه د اختر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نادري صاحب، زه هم نیک هیلې تاسو ته وړاندې کوم، تاسې همکار ته د نورو قهرمانانو ته، ذکریا جان، معین جان، عبدالله ته، د نورو تاسې همکارانو ته زه هم په خپل وار سره د کوچني اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم، څه چې داخل کې دي څه بیرون د وطن کې دي، او روزې لمنځونه مو قبول سه، خدای دې وکړي چې روزه مو په خیر تېره کړې وي. ژوندی اوسې. حکمت جانه په د اختر په ورځو کې تمرین کوې که نه؟ والا آصف جانه زه خو دغه تجربه نه لرم، نه تمرین نه ده کړی او کله رخصتي او په رخصتي کې یم. بېشک والا. حکمت جان موږ سره د فری فایټ د برخې یو ځانګړې څهره، ځانګړی قهرمان دی. حکمت جان څنګه د روژې رمضان و تمرینات دې کول که نه ستا لپاره خو تمرینات به هم لږ څه سختېږي په روژه کې؟ بالکل نادري صاحب، د موږ روژې مخته مسابقې وې ایران کې، نو له مسابقو بعد نو بیا روزه راورسېده چې روزه کې مکمل تمرینات مې ادامه نه ورسوی ورکول، ځکه چې باله مسابقو رالو په رخصتي باندې راووتو، نو درته وایم چې تمرین هم دونه نه ده کړی روزه کې، ځکه چې بعد له مسابقو تمرین لږ سخت بیا انرژي هم نه وي او خوراک هم نه وي، خو بیا چې مسابقې نه وي بیا تمرین دونه جالب نه وي که نه. بخیر باشی. حکمت جان در ضمن نزدیک قهرمان خوب فدراسیون ورزش‌های رزمی است که عضویت داره، اوجه و رقابت‌های خوب را اجرا کرد. بله. در ضمن ازی خوب بوکسر هم است، رقابت‌های خوب را در رشته بوکس در چارزلی بوکس انجام داده ماشاءالله و ماشاءالله خیلی تاپ است. انشالله که درخشش عالی داشته باشی در تمام رشته‌هایی که تمرین می‌کنی. اما اینجا از ایدگشتک خاطره داری کدام وقت که رفته باشی خانه مردم باز قلف بوده باشه، در داخل خانه خود پت کرده باشن؟ والا سی سوالایی میکنین نخیر تک خاطره خو نداریم. خودت چطور کدام وقت قلف ننداختی در دروازه؟ نخیر خودمون قلف ننداختیم دروازه ما، برای هموطنهای ما باز است همیشه آماده میتونن. په دې کې واده یو خاطره یادېږي او دا پوښتنه غواړم چې عبدالله جان قیومي صاحب څخه دا پوښتنه وکړم. زه چې کله وړوکی وم نو ما به پیسې غوښتلې پلار نه مې یا ورون نه، نو هغه وخت چې ډېر وړوکی وم ځکه ما به ورته ویل چې 500 روپۍ راکړئ، هغه ځکه شوق و پلاستیکي دغه شیان به خرڅېدل، ډېر شوقي و هغه مې واخیستل. نو کله چې ما ته پیسې نه راکولې نو بیا به زه اختر لمانځه ته نه تلم، کالي به مې نه اغوستل، سبزار به خفه کوه باندې زه نه ځم اختر تر څو چې ما ته پیسې رانه کړې زه د کور نه نه وځم، هغه زاړه کالي به مې اغوستي وو. قیومي صاحب کله دغسې ټوغه کړې پلار سره، پلار نه خفه شوی یا مشر ورور یا کور کې چا نه خفه شوی چې ما ته پیسې رانه کړې زه کالي نه اغوندم؟ د ایدای خود تکرار نشده. مثلا هر ایدی که بوده پدر جانم خودش ایدی داده، بزرگا مثلا هر کسی که بوده وقتایی که خورد بودم، فعلا نه، وقتایی ایدای گذشته که خورد بودم حتما پدرم ایدی میداد، مادر جانم، اما تو بزرگای فامیل هم ایدی میداد و قار نکردیم انشالله. قار نکردیم؟ قار نکردیم. خیلی خوب. نه انشالله که قار نکنیم. ایدی دبل بود از پدر جان حتما که هیچ قار نمیکرده دیگه. نه حتما حتما پیسه زیاد بوده رسیده. از خاطرات یاد کردین، به خاطر مامان اینجا نگفتم که یگان تا قلف مندازن در دروازه. یکی از خاطرات یادم اومد، یکی از همسایه‌های ما از خارج از کشور آمدن، از کشورهای همسایه در موجب زیاد وقتشان تیر شده بودن، آمدن بسیار با فرهنگ افغانی تو نابلد بودن. بله. باز روزای عید معمولا همین همسایه‌ها بزرگا خانه‌های همسایه دیگه میرن، به خاطر احترام میرن و عید گشتک به مو حساب وطنیش. وقتی رفتیم نوبت اینا که رسیدک پشت دروازه، وقتی در زدیم دیدیم که برآمد، گفت که دید مردم تجمع را دید ورخطا شد، گفت خیرتی است؟ گفتیم ایدی اومده. ما یک فرهنگ نداریم، خب همین ما رفتیم هیچ چیز نگفتیم. پسان از طرف از دروازه که یکم ایست شدیم بسیار خنده کردیم، بسیار برای ما جالب بود، هم بسیار متعجب شدیم که افغانایی که در هر نقطه دنیا باشه باید فرهنگ افغانی که خانه عزیزان میره، خصوصا در افغانستان، افغانا را میگم، مسلمان ها در کل همین فرهنگ را دارن. و ایدام یکی از دلایلش که ایجاد شده روزای عید اینمی است که تجمع زیادتر شود، اما مراسم حج که است، بنای مساجد که گذاشته شده، به خاطر از که اتحاد بین امت اسلامی زیادتر شود. خانه‌ای که دیگه بریم دوستی زیادتر شود. یقینا بلا شک او دا یو ښه رواج د زمونږ استاسو د افغانانو په افغاني ټولنه کې پلارجان دي یا هم ورونه دي، ماماګان دي ته پیسې درکوي یا ته یو بل څه درکوي په اختري کې. دا د مینې او محبت یو اظهار دی چې د خپلو
د کورنۍ د غړو سره او د خپل کورنۍ له خلکو سره یې لرو. حکمت جانه کله ته هم دغسې څه تجربه کړې دي لکه څنګه چې ما خاطره وویله یا هم قیمس یې خپله خاطره شریکه کړه ته هم دغسې کله شوخي دې کړله ځان یې خفه نیولی په اختر کې چې پیسې ماته رانه کوي یا عیدي رانه کوي زه د اختر کالي نه اچوم بیا د اختر لمانځه ته نه ځم؟ والا نادري صاحب دا خو عبدالله مخکې وویل دا کوچنیوالي کې دا دوره ده نو په هغه وخت کې بیا خوند کوي دا کارونه چې وکړي مثال پلار ته ووایي چې والا که اختر مبارکي رانه کړي زه کالي نه اغوندم نو خوند یې دغه اختر مبارکي کې دا مسیران یې چاته ورکوي پلار و مور و وروران نو اوس خو فعلا سن لږ پورته کلی نو دغه شیان بیا خوند نه کوي. اوس به ته خپله کور کې وروڼو ته او وروڼو ته پیسې ورکوي ورارګانو ته د خوریو ته دغه ته چې کله پیسې ورنه کړي حتما نه خفه کېږي جنجال به هم درسره کوي. خامخا نو کوچنیان دي په دغو باندې خوشحاله کېږي نو باید وریم کړو. حق یې دی حق یې حق یې باید ادا کړي بلا شک. دقیقا. ذکریا جان بفرما. ما ویلې چې ته خو ما نه ګوره په سین کې ماشاءالله جګ یو مشهور رور په ځای نو څنګه چې عیدی نه راکړي؟ زه په خدمت که اوجا واسکتای چی را پوشیدیم دیگه خود دجیبا چیز نیست ولیکن عیدی سر ما قرض در برنامه دیگه انشالله لیدون که گوره لیدون که یک دقیقه فدای زرد اما هغه ټوغه کوم زه چې زه خپرونه نه کوم خپرونه نه وزم نه عیدی تاسو انشالله حتما لیدون که شهیدان دي زه به اتلار قهرمانان شهیدان دي چې اسیب او اجي اسمه تا شهیدان اوسه چې ګوره دا سړی زما قرضدار شده ایدی خان او حتما در نقل انشالله. ذکریا جان از خودت میپرسم بیادرزادان ماشاءالله زیاد است زیادترین ایدی که داده باشی این وقتا عید چند بوده و زیادترین ایدی که گرفته باشی چند بوده باشه؟ لالاسی بقند ما خوش شکر که خودم 8 بیادر هستیم من بیادر خودشان هستم و یه بیادر ما کلش ماشاءالله آرسی کردن و داشتکدار هستن و بیادرزاده بسیار زیاد است دیگه تا حد توان میتیم برشان همیشه دادیم برشان بخاطر که برما داده بودن بیادرای و ما خوش دارم که پس طفلا رو خوش کنم دیگه دلشون خوش میکنیم همیشه. سلامت باشی بیادر سلامت باشی زنده باشی بیا انشالله که خوش بگذره عید. از عبدالله هم سوال نداشته باشیم کم کم یه وړو کې سوال ته بس اجازه ده ما خو اجازه درکوم کوچنی سوال ته وکړه. عبدالله جان که است قهرمان است تازه نفس به خاطر گفتم که تازه عضویت تیم اختصاص داده به خود دست یافته و قهرمانی تیم. عبدالله جان عید متفاوت تر است فکر میکنی که بعد از عید هم رقابتایی که در پیشرو داری برایش یک آمادگی آمتام داشته باشی و در ماه مبارک رمضان هم منتظرش بوده باشی که زود عید برسه بخیر بعد از عید تمرین‌ها را آغاز بکنیم؟ بله مسابقات گذشته که تیر شد نتیجه خوبی گرفتم و فعلا در رمضان هم تمرین میکردم انشالله مسابقات سرتاسری میشه و بعد شاید مسابقات بیرون مرزی باشه طبعا به او یک آمادگی میگیریم انشالله موفق شوی انشالله موفق شوی طلایی باشه. آیسته آیسته وقت میتیم به میمانای دیگه خیلی سپاسگزارشان هستیم مهماندار هستن همگی و اینجا ما مهماندار خواهد بودیم میمانای دیگه منتظر هستن. ذکریا جان هم در خانه گفتن که میمان دارن حکمت جان هم عبدالله جان و امان جان خیلی سپاسگزار هستم تشکر از حضورتان کوتاه یک پیام ایدیتان هم داشته میباشیم. تشکر واسه قند خواهم خیلی تبتون بده که میمانداری میکنین همیشه پیام خاص ندارم خوش آرام باشم وطندارای ما انشالله که یک عید خوب و خوش آغاز کرده باشین و بخیر با خوبی پس خلاصش کنن سلامت باشین بخیر باشین. حکمت جان روسیه پیغام دی ورولند بسم الله الرحمن الرحیم زم ډیر مننه کوم لتاش چې واقعیت موږ هم راوستو خپل برنامه ته دعوت کړو موږ هم خوشاله کو او پیام می داده دوستانو ته خوشاله اختر ولري خپل فامیلانو سره خپل ملګرو سره خو وخت ولري خوشاله اختر ولري. مننه ورور ژوندی اوسئ. امان جان از خودتون داشته می باشیم. ما پیام خاصی ندارم اسیب جان تشکر از اینکه ما رو به برنامه زیبایتان دعوت کردید امیدوارم که یک برنامه خوبی آماده باشه و یک پیام کوتاه به ورزشکارا دارم رسیدن هر کس به یک جای در کسب چانس اتفاق نیست بر کسب زحمت کشی است هر کس بیشتر زحمت کشید خداوند بیشتر رو کمک میکنه دیگه ورزشکارا را میگم دیگه بیشتر زحمت بکشن بیشتر به هدفهای خود تلاش کنن تا که یک جای برسن کامنتای ناسالم نکنن. بخیر باشین ان شاء الله پیشرفت‌های ببینیم. عبدالله جان قیمی ما هم تشکری میکنم از دعوت شما. سلامت باشید و به هموطنانم عید بازم تبریک میگم و ان شاء الله که یک عید خوب کنار فامیلای خود داشته باشم. سپاسمند هستم تشکر. سپاسگزار شما عزیزا هستم. برنامه رو فراموش نکنید بعد از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم با ما در ست ملی سپورت قهرمانای دیگه خواهد بود.
با پایان ماه بندگی دلها پاک و سرشار از نور خداوند شده است. آرزو داریم این عید آغاز آرامش و برکت در زندگیتان باشد. عید سعید فطر مبارک هموطن. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد موسی افغان هستم، ترنر تیم ملی سبک و سپورت فدراسیون ورزش‌های رزمی. فرارسیدن عید سعید فطر و تمام ملت افغانستان تبریک میگم. اخترم مبارک شه. اختر د خوشحالیو موسم دی. راځئ د ټولو سره دا خوشحالي شریکه کړو. نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه. سلامونه او نیکې هیلې. زه درویش رسولي د کوچني اختر مبارکي تاسو ټولو هیوادوالو ته وایم. دوباره خوش آمدید. ادامه ویژه برنامه عید با قهرمانان است از میلی سپورت، شبکه ورزشی مردم افغانستان و همچنان مهماندار هستیم. ماشاءالله مهمانا هم زیاد است در برنامه، همچنان در خانه های مردم هم مهمانا زیاد است، هموطنان ما هم عیدگشتک دارند و خیلی خوش آمدید. با ما در ضمن نزدیک دو قهرمان را با خود دارم، دو قهرمان ساز را با خود دارم، کسانی که در ورزش افغانستان سهیم هستند، خیلی زحمت کشی کردند و همچنان قهرمانای خوب را تقدیم جامعه ورزشی افغانستان نمودند. و ان شاء الله که عید خوش گذشته باشه تا عیدم. و با ما استاد یوسف مومند، خیلی یک شخصیت بزرگوار و شخصیتی که با ورزش زیاد خدمت کرده در تمام عرصه های ورزشی و همچنان استاد امرالدین حفیظی، یکی از قهرمانسازهای خیلی خوب ما که در رشته مبارزات آزاد و رشته های دیگه که زحمت کشیدن، با امید ابراهیمی قهرمان خوبشان و همچنان ضمیر حفیظی برادر استاد امرالدین حفیظی است که یکی از قهرمانای خوب رشته زورخانه‌ای و همچنان مبارزات آزاد هستند. بله. خیلی خوش آمدین. عیدتان تبریک باشه استاد. اختر مبارک شه. هر کله تبم. بخیر باشه. مهربانی استاد. شما مایکم بگیرین، صحبت‌هایتان رو میشنویم. خیلی خوش آمدین. برام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما مهمانان عزیز، همکاران گران قدرتان، بیننده های خوب تلویزیون میلی سپورت. الله متعال طاعت‌های و عبادت‌های همه ما شما را قبول و مقبول بگردانه. عید از صمیم بخیر به کل دوستا، همکارهایتان و مهمانایی که هستن تبریک و تهنیت میگیم. سلامت باشن استاد. امیدوار هستم که عید با قشنگی‌هاش سپری شده باشه تا عیدم. ان شاء الله که روزهای خوب بخیر در پیشرو داریم و در پیشروی داشته باشیم و با دستاورد بسیار خوب ورزشی را ما شما بخیر سال نو آغاز کرده باشیم ان شاء الله. په دې هیله باندې ان شاء الله. امرالدین حفیظی صاحب، تاسو ته هم هرکلی ښه راغلاست، بیا هم اختر مو ډېر مبارک شه. څنګه د اختر لومړنۍ ورځ مو څنګه شروع کړه؟ مخکې ټول نه سلام تاسو ته، راغلو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته، د ملي تلویزیون لیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي تاسو ته، د ملي تلویزیون لیدونکو ته، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تبریکي وایم او مونږ اوداس روزم د حق په دربار قبول اوسیږي. سلامت باشین استاد. ما هم تبریکی میگیم. خیلی خوش آمدین. تشکر. سلامت باشین. شما رو داریم. بخیر باشین. و ضمیر جان با خودتان هم هستیم، صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدی. عید بر تبریک میگم. لباسای قشنگت هم تبریک باشه، لباسای کاملا وطنی هم استایل زده. سلام، زنده باشین. در قدم نخست سلام و تبریکی عید سعید فطر به شما، به بیننده های عزیز تلویزیون میلی سپورت، دوستایی که در داخل کشور است و همچنان بیرون از کشور است، از عید تبریک میگم. خدا کنه عید خوب و خوش با داشته باشه. بخیر و باشد باشن. همچنان امیدوار هستم عید خودتان هم خوب و خوش تا عیدم گذشته باشه، بخیر روزا مالی بگذره. بخیر می جان، تا ته هم مرکله خرغلاس و اختر مبارک شه. په دې هیله چې خوشاله او نیکمرغه اختر دې پیل کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. در سره مخکې اختر مبارکي تاسو ته وایم، د ګرانو میلمنو ته او د ملي تلویزیون کارکوونکو ته ډیره زیاته مننه. سلامت باشی. په دې هیله چې نیکمرغه او خوشبخت اختر دې پیل کړی. خیر. امید جان، رمضان تاثیرات گذاشته، کم انرژیستی یا حضور استاد زیادتر تاثیر گذاشته؟ نه والا تو گپ خو نیست، بازم روزه تاثیر کرده. ورزشکارا با انرژی می باشه. این ما که ورزشکار نیستیم کم با انرژی صحبت میکنیم. تو ورزشکار نه؟ دا دروغ دی. خپل قوي بوکسر هم دی، بیا غینو مخکې
50% کم یا ورزشکارای حتی لوبغاړو داسې اتلان مخکې به 50% هم زیات دی. ماشاءالله باشه. خیلی سپاسگزار هستم. بیاین از سر استاد شروع میکنیم. استاد کجا رفتی بخیر؟ چکرا را از چکرا قصه کو چند ایدی خرچه کردی؟ برادرزاده خو ماشاءالله خواهرزاده خو زیاد هستن. سلامت باشین. عید خود طبعا به خاطر همی است که یک ماه بسیار پربرکت ما شما سپری میکنیم. بعد از روی ایام عید در نخست خودم کوشش میکنم و اقارب نزدیک فامیلاس مثل پدر است و مادر است و برادرها و خواهرها هستن تا یک حد را خسرخیل هست که چون حق مسلم از واقعا است. خیر این گپ نمیزدی ما دیگه باید از دوستادم دید و بازدید بکنن و در پولی از او دیگه بیادرزاده و خورزاده و بعض دوستای دیگه خب طبعا یک تقاضای میداشته باشن به خاطر ایدی چون یک فرهنگ بسیار خوب است که یک فرهنگ است که باید ما این فرهنگ همیشه نگاه داشته باشیم به خاطر خوب است همون محبت و همون صمیمیت یاره نشان میده وقتی که یک بیادرزاده یک خورزاده پیش یک کلان خود یا ماما یا کاکا یا میان و این تقاضای ایدی را میکنه. این بسیار یک فرهنگ خوب است به نظر من. این فرهنگ باید ما همیشه نگاه داشته باشیم چون ما در گذشته خودمون به این شکل بودیم و او چیزی است که آرام همیشه به یاد ما میآید. دیگه امیدوارشیم که تمام دوستا و عزیزای ما در قبال و این فرهنگ نگاه کنن ان شاء الله. واقعا یک فرهنگ شیرین است و واقعیت من دوست دارم. ما همین فیدبک خارجی ها رو هم دیدیم خارج از افغانستان که به فرهنگ افغانی زیادتر علاقمند هستن خصوصا فرهنگ ایدی افغان ها که میرن به خانه عزیزای خود دیدن میکنن. خیلی سپاسگزار هستم استاد. ډیر زیاته مننه استاد جان. کراشو امید جان تاسو ته څنګه اختر لومړنۍ ورځ مو څنګه په تمرین پیل کړله روژه خو ووتله اوس خو بوزه شوله د اختر په ورځ هم تمرین وکړو که نه ځان دې اچولی چې خوراک وکړم او بیا د هغه نه وروسته به راځم ملي سپورټ ته د اختر خپرونې ته مونږ خو ولا دا میک لږ جګ ونیسي چې لیدونکي هم د غږ واوري. مونږ ټوله روژه تمرین کړی ده او غواړو د اختر اوله او دویمه ورځ باید چکر مکر ونی. چکر کوم ځای ته اراده وه چې کوم ځای ته چکر دې ووهه ایرانو سره لاړې که نه خپله ځان دې یو ګوشې ته اچولی او ځان ته تللی؟ نه دوستان زیات و باندې امیر ته تلي ورسره. ښه ډېر ښه. یعنې د اختر کې اصیب کله چې د ملګرو سره ګډ چکر وهي یو بېل خوند او بېل لذت لري او دغه صحنې چې بیا په تصویر باندې ځان سره پاتې کړي ډېر خوندورې پاتې کېږي چې وروسته هغه ملګري دي یا مسافر یې درنه یادوي یا ته خپله مسافر یې هغه شیبې ته ګورې بیرته ننداره کوي ډېر خوند ورکوي یو ښه یادګار پاتې کېږي. دقیقا عید بام عید گشتکش دیدن رفقا و دیدن فامیلا همی زیبایی میبخشه و شیرینی میبخشه. بله. و ما انشالله که با مو قشنگی هاش ما بگذرانیم. یکم مصروف همی برنامه ایدی هستیم از صبح تا به شام. امیدوار هستم که شما خوش بگذرانید. انشالله عید ما بعد از روزای عید هست که ما بگذرانیم به خاطر که برنامه لایف می باشه زیاترش ما هم نوکری می باشیم اینجا. اینجا خیلی خوش میگذره با همکارا. او نن ورځ په شروع کې ته هم سهار نه خپرونه لرل لږ څه ستړی به یې سلام صبح بخیر کې بخیر باشین. دقیقاً خوش باشی. از ضمیر جان میپرسم در روزای عید خوب قهرمانای زورخانه‌ای حتما آمادگی خودم میگیرن به خاطر خوراک به خاطر که یک ماه نوشیجان نمیکرده باشن غذاها را زیادتر تنها دم افطار که موقع افطارم زیاد نمیشه که نوشیجان بکنین یا موقع سحری. باز شما آمادگی داشتین طبعا کدام غذاها را بیشتر باید ورزشکارا استفاده بکنن و کدام غذاها را استفاده نکنن خصوصا ورزشکارایی که میخواهند که وزن خود حفظ بکنن تناسب اندام خود را چون یک چیز ضروری است شحمای کاذب کلش در موقع رمضان کم میشه. بله خوب گفتین. در ماه مبارک رمضان نمیتونیم خوراکای بسیار ثقیل بخوریم و وقتی که در روزهای عید البته در رمضان اول گفتم در رمضان بعد از افطار نمیشه که مثلا غذای زیاد بخوریم غذای ثقیل بخوریم چون برای معده فشار می آدم مریض میشه و همچنین در سحری وقتی که اگر زیاد بخوری با تمام روز امرای معده عذاب میباشی. باز دیگه در روزهای دیگه روزهای اول دوم یک ذره احتیاط میکنیم باز دیگه حمله میکنیم باز از دوم دیگه روز سوم بخیر دیگه روز سوم چهارم دیگه خوراکا شروع میشه و گفتین که کدام غذا خوب از ورزشکارا و باز دو رقم است. مثال ورزشکارایی است که مثال سر وزن خود نگاه میداشت و سر وزن میباشن اونا دیگه از غذای چرب زیاد خود نگاه میکنن و 2 روز 3 روز عید میخورن دیگه باز رژیمشون شروع میشه و باید ورزشکارا کوشش کنن زیادتر گوشت بخورن چون گوشت که از خودش هم چربی سوز است و همچنین پروتئین خوبی داره به ورزشکارا و انرژی خوبی داره گوشت. از گوشت زیاد دوست دارم.
شوروا همراه گوشت باشه دیگه هم گوشت گوساله از گوشت هر ځای کې چې ورسره زو بیا شوروا شوق دا کوي چې راځي بعد شوروا پکې وخورو یگان کرایی هم باشه خوبه شوروا را جایش چیز نمیگیره بخیر باشین ډیر مننه کور ودان حفیظي صاحب که تاسو ته راشو تاسو خو خپله استاد یاست او ډېر اتلان مو روزلي ستاسو د روزنې څخه وتېري او اتلولي او قهرمانۍ ترلاسه کړي دي خپله د اختر څنګه نه یوازې د اختر بلکې د دې نه مخکې کلونه وړاندې اختر څنګه پیلوئ او د اختر شروع مو څه ډول وي واقعیت که سوال دی که مخکې وړکتوب اختر که اوس وګورو دا اختر وګورو خو فرق پکې شته وړکتوب کې دغه فرق یې وایي دا فرق یې څه یې لیدونکو سره شریک کړه وړکتوب کې داسې اوس دې چې نه خبر نه و نو مثلا داسې واقع دا کالیم څه کول هغه ته هم خوشحاله و سبا دا کالي اغوندو یعنې شپې مې خوب نه راته خوشحالي وه اوس لږ متاسفانه مسؤلیتونه ډېر سوي دي او مشکلات هم ډېر سوي دي نو هغه کې ډېر فرق وړو ته خو هماغه اختر ده هغه ټان ته لږ څه فرق هغه ټان ته ما په نظر لږ فرق شته خو بیا هم درې ورځې اختر څه ده دا د مسلمانانو د دوه اختره موږ تاسو لرو او بیا هم د ورارګان سره راځي او د تره زامنو واړه راځي اختر مبارکي دي سره کینو جګیږو دا خپل خوند لري خرچه پکې که نه واقعا دو خرچه سونه کې نو بیا کله راځي درته بې خرچې نه کېږي نه نشه بې مصرف یعنې نه کېږي چې خرچه ونه کړې چا خبره جوړېږي سره بیا خرچه په ماشومونه کې درنه تېرېږي هغه بیا نو پرېږدي دا مصرف نه کوي بیا خرچه وکړي مخکې د بعد اختر هم نه مګه وراره باندې دوی باندې لږ مصرف کوو خیلی خوب خیره ښه ده ځان داسې ښه ده چې د آصف غوندې ځان یې کلک نیولی جب د چا خبره قلب دی ورته اچولی نه آصف خو پېژنم ماشاءالله یو ښه فایټر هم ده او دویم بل واقعیت مصرف کوي نه ته ورسره نږدې نه یې په تر اوسه پورې ماته دا اوس هم دا ګوره مصرف کړی دا خو من کړی دی آصف خو نه دی کړی دا خو من کړی ټول بشري کړی جب ته کلک کلوپ اچولی پولادي سلامت انشاءالله که خرچه میکنیم دیگه سعید بعد از برنامه وعده کردیم نه دا لیدونکي ویني نه دغسې خوند نه کوي بخیر باشین استاد همیشه در رابطه با ورزش‌های رزمی صحبت کردین در رسانه ها همیشه از ورزش گفتین همیشه از قهرمانایتان یاد کردین به خاطر که قهرمانای طلایی را شما به افغانستان تقدیم کردین به جامعه ورزشیشان از اون جمله زکی جان اسکراپر را گفتم میتونم خود اکمت جان که امروز در برنامه بودن با ما رقابت‌های خوب را در ایران انجام دادن و استاد میخوایم در رابطه به این بپرسم که استاد یوسف مومند همچنان رقابت‌های انجام داده در گذشته در کدام رشته ها بوده در کدام وزنا بوده چی وقت بوده میرم برای ما یکم روشنی بندازه که بیننده هم آگاه شوه شما سلامت باشین جناب عباسی صاحب من خودم 7 سال عضو تیم ملی کیک بوکس بودیم ماشاءالله باشه و در وزن 75 کیلو الحمدلله قهرمان وزن بودم بعد از او که ورزش مویتای در افغانستان بنیادش گذاشته شد 1 سال عضویت تیم ملی مویتای داشتم که در او هم در وزن 75 کیلو قهرمان وزن بودم و بعد از او دیگه مسئولیت ها و مشکلات ها و جنجال های روزگاری آمد باز سلسله مسابقات دیگه استفاده کردم آمدم بر بخش مربیگری و داوری و یا دیگه یکی از کسایی هستیم که بار اول از افغانستان در اروپا به صفت داور وسط مسابقات آزاد حضور داشتیم و در مسابقات داوری کردیم و از کسایی هستیم که به بار اول در افغانستان ورزش خصوصی سازی کردیم که اکثرا دوستا در جریان هستند که در یک افتخار بسیار بزرگ دیگه که برای ورزش ما کسب کردیم خصوصی سازی ورزش بود ولی متاسفانه رفته همین فرهنگ در افغانستان فرهنگ ورزشی که همین خراب است دیگه مردم از او حالت ها سوء استفاده کردن و اون سازمانایی که واقعا کار میکرد و اون سازمانایی که صرف بر خاطر منافع خود از ورزشکارا استفاده میکردن خلط شدن دیگه برنامه مکمل خراب شد که الا که مسابقات مکمل باز استفاده شد در غیر از اون ما واقعا در عرصه بسیار زیاد زحمت کشیدیم همکاری دوستا بود که مطبوعات بود در قبال بسیار زیاد کار کردن دیگه گذشته ورزشی ما تقریبا 8 سال حضور در تیم ملی بوده تنها بله استاد استاد من این سوال به خاطر کردم من میدانستم در رابطه با استاد من خواستم بیننده هم بدانن زیادتر در رابطه با استاد و خیلی دشوار است تمرین کردن در کنارش کار کردن در افغانستان ما ورزشکارایی را میبینیم که کار هم میکنن کار روزمره خود بسیار کارهای سخت را انجام میتن و در کنارش
قهرمان رشته هم هستن. خیلی مشکل است، خیلی دشوار است و شما افتخار ما هستن. خیلی سپاسگزار هستیم که قهرمانای خوب را تقدیم جامعه ورزشی افغانستان کردین و از جمله کسایی هستین که در ورزش افغانستان سهم فعال داشتین و در ورزش مبارزات آزاد که وقت افغانستان آمد این رشته پا گذاشتن ورزشکارا تازه، ورزشکارای افغان به این رشته شما سهیم بودین در این ورزش فکر کنم. بله شما سلامت باشید. علل خصوص در بخش حرفه‌ای شدن ورزش، دقیق در بخش حرفه‌ای شدن و خصوصی سازی ورزش ما از کسایی بودیم که واقعا در این عرصه زحمت کشیدیم، سرمایه گذاری کردیم، وقت برش دادیم ولی نتایجش هم الحمدلله مثمر بود. امروز اکثر ورزشکارای نامگو را که شما در افغانستان بعد از اون یک تحولی که آمد و برنامه تنظیم شد که مشناسین با چهرهایش که یکی از جمله ورزشکارا برادر استاد حفیظی هستند، عمران جان، یه ورزشکارایی بودن که در اینجا بیچاره زحمت کشیده بودن، سالها زحمت کشیده بودن ولی کسی برشان نرسید و این زمینه و این فرهنگ ما ایجاد کردیم که اگر امروز شما زکی اسکراپر گفتین یا واحد نشند میگین یا حسین بخش سفری را میگرفتین و امرالدین ترخیل و ورزشکارهای دیگر که میبینین تمامش ورزشکارایی بود که از اونمو آدرس یا رشد کردن و مردم یا شناختن. خیلی سپاسگزار هستم استاد. از امرالدین صاحب ما سوال داشته می باشیم از استاد. استاد یکی از کسایی هستن که همیشه ما صفحات مجازی را میبینم ویدیو استاد میاد یا تکنیک یاد میده یا سب میشن یاد میده یا لابگیری کرده، ویدیو بسیار قشنگ را پست میکنه در صفحات مجازی خود. خیلی خوشحال میشم. یک سوال اگر داشته باشه از استاد که خودت سوال کردی پختونه ما کوله کته چرته مت وخت راکی بفرما. تو ماشاءالله خبرې ډیره کې نه پوهیږم د ساري خبرونه هم لرله د سلام صبح بخیر کې اوس هم داسې غږیږي نه پوهیږم هیڅ استړی کېږي تمام نشده. زه خیر بیا سره کېدو ښې خبرې سره کوم. اوس ما ته اجازه ده چې زه پوښتنه وکړم؟ بفرما. اجازه ده بیا هم؟ بفرما. ډېره مننه. استاد جان زه پوښتنه زما دا ده چې لکه څنګه چې استاد یوسف مومند صاحب خبرې وکولې خپله د لوبغاړي پاتې کېدل او د هغه نه وروسته بیا ایز کوچ یا د کوچ یا د روزونکي په حیث راتلل څومره سخت دی؟ خپله لوبغاړی چې پاتې کېږي څومره سخت دی دغه لوبې او تمرینات ترسره کول؟ بیا چې کله ته استاد جوړېږي او استاد په حیث باندې ته یو لوبغاړی روزي او هغه ته روزنه ورکوي څومره توپیر لري؟ کم یو ډېر سخت دی؟ واقعا سوال و که فایټر خو لوبغاړی یعنې هغه خو مسؤلیت کم ده، استاد ده ورته مثلا تخنیک وایي یا فکر دغه نه چې د خپله مسابقې لپاره فکري او خپل رشد لپاره فکري او ترینر یا استاد واقعا مسؤلیت لکه فکر داسې لکه پلار غوندې او فامیل ته ټول شاګردانو ته به هغه رسیدګي وکړي. یعنې هر شاګرد ته په وزن کمولو فایټ لپاره هر دغه ته به رسیدګي کوي، هر خبرو ته هر فایټ لپاره. نور ترینری ما په نظر سخته ده او څه چا څوک سوال فایټري بیا ترینر سي بدون سخته نه بعد موږ دوستان ګورو څه فایټ نه دا کړم مثلا فایټر زړه نه راځي هغه بیا ترینری بیا هغه تلک ستونزه. خیلی خوب استاد، خیلی خوب استاد. شما میوه بگیرین، ما هم یک استراحت کوتاهی داشته می باشیم برمیگردیم. یو لنډه وخت بعد رو بیرته راګرځو. با یاری خداوند ماه رمضان به پایان رسید و دلها به نور ایمان و الطاف الهی روشنایی یافت. عید سعید فطر مبارک هموطن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. نصرت الله شریفی هستم، یک تن از ورزشکاران مبارزات آزاد. اولتر از همه عید سعید فطر را خدمت شما و خدمت تمام هموطنان عزیز ما چی در داخل و چی در خارج از افغانستان هستند تبریک و تهنیت عرض می دارم. امید که یک عید خوش و مملو از صمیمیت را کنار خانواده و دوستانتون سپری نمایید. بله بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. اختر له اتلانو سره تاسې همدا شیبه د اختر په لومړنۍ ورځ باندې موږ د ملي سپورټ څخه ګوري او د ورزش د برخې ځانګړي څهرې و اتلان راسره دي. را به شو زمیرجان ته. زمیرجان خپله د ورزش د برخې یو ځلانده ستوری او څهره پاتې شولې. شخصا ستا په نظر باندې ورزش افغانستان ته څه ورکړي دي او د افغانستان لپاره یې څه لاسته راوړنې کړي دي؟ افغانستان ته زه فکر کوم خلکو په نړۍ کې ډېر وپېژانده، د ورزش تاریخ وپېژندل
که د MMA څانګه ده، که بوکس څانګه ده، که کرکټ ده، که همدا ورزش د افغانستان نوم یې یعنې تر دې سطح پورې ورسوو. افغانستان چا نه پېژنده، افغانستان هم دا د ورزش تاریخ نه وپېژندل شو په دنیا کې. یعنې افغانستان یعنی ویښو ته افغانستان کې ډېر ښه استعدادونه دي په هر څانګه کې. د ورزش تاریخ نه افغانستان په دنیا کې که ستوري غوندې ځلیږي. دقیقا در میادین مختلف ورزشی وقتی میبینیم، میادین مختلف البته، بله، رشته های محدود هست، بخش های محدودی هست که بیرق افغانستان را داشته باشن، نام از افغانستان گرفته شده و به اهتزاز در بیاره. ورزش هم ورزشکارای مسافران صلح ما هستن که همیشه خدمت را کردن به کشور. بلا شک یقینا یو شی کو موږ یادونه وکړو کو چیرته موږ ورزشکارانو لوبغاړو ته چې هر رشتې ته لږ څنګه چې موږ کرکټ ته وخت ورکړو هغه باندې کار وکړو، یا همداشان والیبال کې موږ په دې وروستیو کې ډېر لاسته راوړنې لرو. همداشان کو موږ هر ورزش ته هر برخې ته د دغسې ورزشونو په څیر باندې موږ وخت ورکړو، هغه ته کار ورکړو. لکه موږ فوټبال په برخه کې لږ څه کمزوري بریښو، یا هم په نورو برخو کې د ورزش یادونه کوو، یا زما په سر یادونه بیا ښه نه لږ څه وروسته پاتې یو. اما که هغې ته موږ کار وکړو، خصوصا اسلامي امارت په دغه برخه کې کار وکړي، نو زما په سره چې موږ به د کرکټ په څیر باندې یا هم د والیبال په څیر باندې یا هم د آزاد سیالیو اتلانو په څیر باندې ډېر لوی لاسته راوړنې ولرو، ډېر ښه نومونه خواندن. دقیقاً روی برنامه ورزشی افغانستان مکمل کار میشه. خصوصی سازی ورزش که گفته که استاد یاد کردن از رشته هایی که روش تمرکز دارن که معیاری تر شود. خیلی سپاسگزارشون هستم. استاد من میخواستم که نظر شما را داشته باشم در رابطه با چند ورزشکار. از شما من نام میگیرم، شما در رابطه با او نظرتان بدین. یکی از قهرمانسازهای خیلی خوب کشور هست استاد نجیب الله سلطانی. استاد نجیب سلطانی در پاریس که دیگه ورزشکارا امروزشان کار کرده و تمرین کرده، استاد خودم هم هست که گفت ما پیش استاد نجیب الله سلطانی کار کردیم. خیلی خوب. احمد سیار بادرزاده. سیار بادرزاده اولین مسلمان بود که در سازمان بزرگ UFC پا گذاشت و راه را به دیگه ورزشکارای مسلمان باز کرد. یک دوره بسیار خوبی داشت، ولی متاسفانه چیزی را که باید بر افغانستان میکرد نتوانست. خدمت را که باید به افغانستان در عرصه ورزش علل خصوص بخش حرفه‌ای میکرد، متاسفانه ازش ما مستفید نشدیم، ورزشکارای افغانستان مستفید نشدن. درست. روح الله نیکپا. روح الله نیکپا اولین مدال آور المپیک است. تکواندوی افغانستان افتخار ورزش افغانستان است. خیلی خوب استاد. یو پوښتنه به زه وکړم د کرکټ برخه کې راشد خان ارمان. راشد خان ارمان دا خو یوازې د افغانستان ستوری نه دی، د افغانستان افتخار نه دی، هغه نن د نړۍ افتخار دی. دا چې افغانان متاسفانه په هر ملحوظ سترګې پټوي، هغه جدا خبره ده. هغه نن یو نړیواله څیره ده. هغه نن واقعا باید هر افغان په هغه افتخار وکړي، علل خصوص جامعه ورزشي. هغه نن ماشاءالله خپل ځان ته، خپل ملک ته او نړۍ ته د ځان ثابت کړی دی. یو نوم یې ګټلی. دقیقا فکر وکنن په کرکټ کې راشد خان لکه فوتبال کې چې رونالدو دی، کرکټ کې نن راشد خان دی. دقیقاً ستاره درخشان آسمان کرکت جهان است. به افغانستان تنها بر نمیگرده، از مرز افغانستان خارج شده راشد خان، خان افغانستان. من خیلی دوستش دارم از خاطر ورزششون و از خاطر از اینکه خیلی بچه پر انرژی، پر تپ تلاش و بچه مستعد هستند که در بسیار وقت کم خود را در جایگاه قرار داد که تمام جهان، خصوصا خانواده ورزشی جهان که مربوط به کرکت میشه، نه تنها کرکت بلکه رشته‌های دیگه میره میشناسه و افتخار ما هستند. عباسی صاحب عزیز، تنها راشد خان خود یک موضوع بیخی جدا. ما الحمدلله بسیار ورزشکارای خوبی دیگر هم داریم در پالیس. در کرکت ما امروز گربز داریم، ما امروز نوین الحق داریم، فضل حق فاروقی را داریم، نبی ساخیل داریم و کسایی که از یا پیشتر کرکت در افغانستان بنیادش هم ماندن و همشون افتخارات بود که نواز زحمت کشیدن که امروز ما بهترین ستاره را داریم که ستاره‌های افغانستان گرچه از رشته ما بسیار مجزاست، دور است، یک بخش بیخی جدا را کار میکنه، ولی امروز خانه به خانه برنامه از واره میبینه، افتخارات از با مردم افغانستان میگه، گرچه که مسائل دیگه تمامش بر خودشان فردی بر خودشان تعلق میگیره، ولی افتخارات معنویشان با مردم افغانستان است. امروز مردم افغانستان یا کشور افغانستان مردم به بسیار یک نام نیک، اگر نام از راشد خان میشه یا از گربز میشه، از نوین الحق میشه، فضل حق میشه یا نبی ساخیل میشه، امروز نام از او گرفته میشن، نام افغانستان در پولیش هست. یک افتخار
افتخار بسیار بزرگ است با ما. دقیقاً یقینا خیلی سپاسگزار هستم. از استاد امرالدین حفیظی هم سوال داشته باشیم در این قسمت که نظریات اینا داشته باشیم در قسمت ورزشکارا. آغاز از کسی میکنیم که زیادتر همراهش عکس داره، زیادتر ویدیو مندازه. عبدالسمیع فیضی. سمیع فیضی یک فایتر خوب، یک فایتر زحمتکش و یک قد خوب داره، واقعا فایتر خوب است. خیلی خوب. از ترینران پرسان میتونیم استاد موسی افغان؟ بیادرخان ماست، موسی افغان که ما در تیم یک جاست، مردی ما ترینر تیم هستیم. خیلی خوب. تو هم میتونی سوال کنی. زم پختنه دیو کو والیبال کې پاتې شوی، والیبال تعقیبای؟ والیبال خوښیږي مې سوي ګورم. خو د افغانستان د لوبغاړو سره بلد دی؟ ولا په تیرای پیژنم، په نومو لږ مشکل لري. ښه خیر غم دی کرکټ کې به پاتې شم. دوه اپشنه زه در کوم درته، یو به انتخابي په هغې په اړه سره خبرې کوي. نور احمد لکړوال او که مجیب الرحمن زدران؟ مجیب زدران. ولې چې مجیب زدران د افغانستان لپاره ډېر لوبې کړي دي. اوس لږ زره زوبل سای اوس بیرته لاړ هندوستان ته، اوس ډېر زحمت یې ښکلی او انشاءالله دلي کې به هم ډېر ښه نتیجه واخلي افغانستان په نوم. انشاءالله په همدې هیله باندې. په کرکټ کې ماشاءالله ښه پوره معلومات لري. زموږ د افغانستان د هرې برخې، د هرې ژبې، د هر قوم افغانان چې دي او هغې د کرکټ برخې پوره تجربه و معلومات لري. دلیلش دستاوردهای خوب کرکت است و همچنان درخشش اینا در میادین مختلف که در اواخر زیادتر خانواده‌ها میبینن. وقتی مسابقه افغانستان باشه طبعا که ببینی ورزشکارا رو حتما میشناسی و ماشاءالله دستاوردهای خوب در این عرصه داشتیم. از ورزشکارای دیگه اگر یاد بکنیم، بوکسر پروفشنال ما که زحمت کشیده، ما در آغاز برنامه با اونا بودیم، نظر خودتان داشته میباشیم. زکریا جان زمانی. زکریا زمانی اینی فایت که کرد واقعا یک چیز ما بگم بگه، همین فایت اگر واگذارم کرد برای خود، فایت بسیار جالب بود، فایت بسیار خوب بود. یعنی زیاف مردم آدمی فایتش راضی است. یعنی به این رقم که او بچه که فایتر ما فایتر دیگه که کمربند هم داشت، یعنی سطحشان بالا بود. متاسفانه در افغانستان مشکلات اقتصادی، ترینرای ما خفام نشد، یافت ثابت حرفه‌ای نداره، مگر دوی دیگه چی رقم وسایل هم نداره. ما خیلی مشکلات داریم بعد ما آفرینشان همه ورزشکارا را. یک نفر دیگر هم نام میگیرم، استاد تمیم منگل. ما بیشتر عکسایشان را میبینیم در ایونت هایی که خودتان حضور داشته میباشین. تمیم منگل حال مسافر است، قهرمان بیشو بود او که ما در MKFC کار میکرد، به خاطر مسابقات خارجی ها کار میکردیم. در مدیریت بود که ما دیگه واقعا آدم خوب بیادرخان بود. بسیار خوب. خیلی سپاسگزار هستم. ایت نظریات منفی نداشتن؟ حتما یه بات داریگی یا بله چه خبره؟ نه مثبت نگر هستن. و واقعا شخصیت‌هایی را نام گرفتم که بیشتر فعالیت داشتن، دستاوردهای خیلی خوبه و ورزش افغانستان داشتن. افتخار ما هستن و خیلی سپاسگزار اعضایی هستم که ورزش افغانستان را کمک میکنن و خدمت میکنن برشان. خیلی سپاسگزارشان هستم. تشکری میکنیم. از استادم سوال داشته باشیم، خسته نشن. بابا با شما واگذار میکنم که شما سوال داشته باشین، به خاطر من گفتین زیاد شما سوال کردید. نه خود جالب اداره شد کله زه په سوال کوم په وخت ته پخته راوکی په سوال دی وکی. بفرما. استاد ډیر اخترونه راغله او ډیر اخترونه تیر شول، روزې تیر شولې. یو جالب صحنه هر څوک په خپل ژوند کې یو جالب صحنه او خاطره لري، کو هغه د خپل مسلک دی لګانه یا هم د خپل ژوند لحاظي. کو تاسو موږ ته هم یو خپل جالب خاطره کو هغه د مسابقو برخې نه یا د عادی ژوند خوب است که بعضی وقت هم ورزشکارا انتقاد داشته میباشن یا ایراد میگیرن سر داور. تو کدام وقت شده باشه ورزشکار پیش آمده باشه درو بنده که خاطره تو هم یک سر میشن گرفته باشیش؟ د ورزش خواره لحظه خاطره ده واقعا ځکه چې سړی هلته نوی شی زده کوي. اکثرا کلاپو ده چې سړی لاړ شي نور ورزشکارانو سره چې برابرېږي د هغې هغه سطح د تخنیک او د تکنیک ډېر فرق کوي. تا هغه سره چې بېرته غواړې چې کار وکړي دا خپله خاطرې دي. وایي ما جالبه خاطره ده، هغه ما کیک بوکس تمرین کوم د استاد نجیب الله سلطاني سره په داشاد شمشیره کې دویم منزل کې و. استاد ما ته ویل چې دغه ورزشکار نوی راغلی کېدای شي 2-3 ورځې د هغه نه شوي وای د ده ته یو حرکت وښیه. زه راغلم د سره ودرېدلم، ده ته مې حرکت ښوده، ما د سره خبرې کولې چې یو لغته یې وکړله په دا خېټه
زه ډیر کم پاتې و چې دویم منزل لاندې وغورځېږم مثلا شطار سره ولاړم دا ما ډیره جالبه و. زه ورته وایم زه درته ښیم چې ته سره رقم ودرېږم بدون د کومې خبرې تا وخت وارګ وایي. ما فکر کردم مرا گفتی که لگت بزن حتما د کوم خبر تکواندوی فکر کوم کړی و لگت پښې صافې وي. بعض وقت میشه استاد خاطرات جالب در داخل باشگاه کلاب داشته می باشن استادای بزرگوار و خیلی زحمت میکشن. ما در جریان تمرینات هم دیدیم، در ویدیوها مشاهده کردیم، جایی که رفتیم از نزدیک دیدیم که می استاد بعض وقت صدمات را قبول میکنه. یعنی بعض وقت یا مشت خطا میخوره یا لگت یا هم کدام تکنیکی که می باشه استاد هم مصدوم میشه. دقیقاً جناب باشی این ورزش‌های رزمی علل خصوص این میکس مارشال آرت که ترکیب از هنرهای رزمی این نسبتاً بسیار مشکل است، بسیار سخت است. هم تدریسش و هم یاد گرفتنش، به خاطر تو از تمام بدن با حرکات مختلف با برنامه‌های مختلف کار میکنی. در وجود اکثرا مربی آسیب میبینه، چون الان تو کوشش میکنی مثال یک سب میشن به ورزشکار نشان بدی، ورزشکارا خو از خطر از او از عواقب از او قدر زیاد آگاهی نمیداشته باشه. وقتی تو سب میشن برش یاد میدی و خود برش استاده میشی که او هم سب میشن بگیره، تو وقت شده شما باور بکنی که مرا چوک گرفتن تقریبا گلاب باریدون یک هفته ما که لواب دانم میامد خون میداشت. اینقدر فشار میآید، چون که یک ذره فشار بده دیگه داخل آسیب میبینه دیگه. به او خاطر یک کمک در افغانستان متاسفانه اون برنامه قدر زیاد یک واقعیت که بس قدر اصولی پیش نمیرن دیگه. حال ما ان شاء الله بعض برنامه رو روی دست گرفتیم که بخیر تمام همی موضوعات باید تعریف شود، ورزش باید تعریف شود، سبمیشن ها باید کلش تعریف شود که کی در کدام حد باید کار بکنه. ولی یک چیزایی است که آدم در جریان تمرین که برابر میشه. من خیلی خوشحال شدم شخصا خودم که در رأس فدراسیون ورزش‌های رزمی شخصیت ورزشی که می مسیر ورزشی را طی کرده تجارب خوب داره، میتونه شریک بسازه با ورزشکارا و خدمت بکنه به این رشته. شما قرار گرفتین و جای افتخار است. خیلی سپاسگزارتان هستم. بخیر باشین استاد. سلامت باشین. ډیره زیاته مننه امید جانه چې راغلی خپرونې ته. وروستی لنډ پیغام مو اورو چې لیدونکو ته څه پیغام لري او خصوصا خپلو مینوالو او لوبغاړو ته. خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. د ما پیغام چې دا د ما هېوادوالو ته ده، بیا هم ورته اختر مبارکي ورته وایم د زړه د ډېره زیاته مننه. پیام ضمیر جان هم داشته می باشیم. چی گفتنی داری، چی توصیه برای ورزشکارهای دیگه داری؟ پیام ما به دوستای میز که در روزای میبینید زیادتر وقت در جاده ها تکر حادثه میشه، همین دوستایی که سال به چکر میرن با تفریح میرن همین یک ذره احتیاط کنن و جنگ و دعوا میکنن. همین روزایی در 3 روز بسیار به خوشی و پایان برسانم. از مثال موترانی بسیار به سرعت و از این چیزا و قیدک ها از این چیزا نکنن، به خاطر همین 3 روزی در به خوشی سپری کنن. خیلی خوب، خوش باشن، بخیر باشن. ډېره زیاته مننه. استاد جان کراش تاسو ته وروستی پیغام مو خپل لیدونکو مینوالو ته څه لرئ مهرباني؟ پیام دا ده چې هره ورځ مو اختر اوسېږي، ښه اختر ولرئ او چې چا نه خفه یاستئ که کور ته نه ځئ واتساپ کې سره یو سلام علیکي وکړئ. دا 2 ورځې دنیا ده. خیلی خوب، خیلی سپاسگزار هستم. جناب استاد پیام قشنگت را داشته می باشیم، پیام عیدیتانه. شما زنده و سلامت باشین. اول خود تشکر از شما که ما رو دعوت کردین، وقت دادین. انشاءالله که روزای عید خوب و خوش تمام هموطنان عزیز ما داشته باشه و امیدوار هستیم که همیشه در کنار فامیلای خودان با تمام خوبی هایشون زندگی را سپری کنن. سلامت باشن. خیلی سپاسگزار هستم. عید خوش داشته باشین. تشکر از حضورتان و سپاسمند حضورتان هستم. سپاسمند خدمات به ورزش هستم که شما انجام میتین. بخیر باشن. سپاسمند شما عزیزا همچنان هستم. رسیدیم به لحظات پایانی و با صد دل ناخواسته از حضور شما مرخص میشم. تشکر از اینکه تا عیدم با برنامه عید با قهرمانان بودین. ویژه برنامه بود البته به خاطر قهرمانایی که زحمت کشیدن و عزیزایی که در رشته ورزش اینا خدمات را انجام دادن. خیلی سپاسگزار هستیم. فردا شب هم برنامه داریم. او بله، سبا به هم زموږ 2 نور همکاران البته یادونه نه کوم، خو به هم په خپرونه کې هغه سره مه هېروئ. اختر الله تعالی سره هغې به هم ځانګړې څهرې، ځانګړې میلمانه او قهرمانان او اتلان به ورسره. په دې هیله چې یو د اختر لومړنۍ ورځ مو ډېره زیاته په زړه پورې خوشبخته او زړه راښکونکې تېره کړې. هره ورځ مو اختر واوسه. الله تعالی مو په خپل دربار کې عبادات، تراویح، روژې، لمونځونه قبوله او منظور وګرځوه. په دې هیله چې د ملي سپورت سرمال پاتې شي. تر بیا ښې چارې الله عمل ښه وخت ولرئ. بخیر باشین. به امید یک افغانستان شاد و آباد، پاینده و پایدار. خدا نگهدارتان. لبخند یادتان نره. بازم عید خوش.